او بیا آزاد کړ او بیا ورسره واده وکړو. او د دې اوچت انسان د دې ودونو د طریقه تاسو به ته حیران شئ. مهر یې وله دا کېښود وایي ما ته ازاده کړې دا دې مهر شو. آسان مهر یې وله کېښود. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس بن مالک وایي را واپسۍ کې راته نو سد الصحبه علاقې ته راورسېد. سد الصحبه د خیبر ته نږدې یو علاقه وه. په واپسۍ کې ډېر سفر لا دوی نه و کړی. د خیبر نه لږ راووتو چې لیز ته راورسېدو نو په دې باندې د حیض هغه بیماري وه هغه بنده شوه، بیماري ختمه شوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلیم ته آواز وکړو. ام سلیم راله وی یا رسول الله څه خدمت وکړو؟ وی دا تیاره کوي واده ته، ناوې ته جوړه کوي. دې حدیث نه دا راووته چې کله جنۍ واده کېږي د هغې ناوې کول د هغې سینګارول د حدیث نه ثابت دي چې د خاوند ورسره زړه ولګي. او خاوند هم پکار ده چې کله د ښځې سره ملاقات کوي نو چې ځان برابر کړي، صفا سوتره ځان برابر، یعنی په مخ یو ویښته پرېنږدي، بس په دغه سهار لاړ شي چاپ ته الټه بلیټ به ووایي چې چله واده دی، یا هغه رنګونه ورکړي چې هغه حرام دي، یا د روزو ویښته برابر کړي چې هغه حرام دي، یا نور ناروا کارونه. دا مطلب نه برابر کړي ځان، مطلب صفا کړي او دا ګیره باندې تیل ولګېږي چمک وایي، دې ته وایي ځان برابرول. ځان برابرول دې ته نه وایي چې لکه نن سبا هلکان ځان لنډې تنګې جامې واچوي او د ښځو په شان ځان سنبال کړي، بس پکې پوډر هم ولګوي. نو دلته مطلب دا دی زموږ د خبرې چې ځان برابر کړي، ځان صفا کړي، ښکلي جوړه واچوي او بیا دې زنانه پسې ورشي. نو انس بن مالک وی ام سلیم د بیا دغه صفیه تیاره کړه، واهدتها للنبي صلی الله علیه وسلم من الليل، او د شپې جو بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله تیاره ده، فاصبح عروسا بها. بس سحر په دې حال کې راغی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره ملاو شي. دا ناشنا واده یو په لاره کې وشو. ودونه داسې چلي زده کوي، ها په لاره کې هم واده کېږي. او دغه زما استاده که ته وایې نو دغه خو د دلته پکې ځوانانو تور ویښته سپین شول او واده یې تیار نه دی. او چې کله سنت مطابق واده کې بس دغه لاره کې واده وشو، خبره ختمه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې د صفیه په دې مخ کې شینوالی ولید چې لکه چا چې ګزار ورکړی مخ شین شي که نه. ویا صفیة ما هذه الخضره، صفیه دا شینوالی دی په مخ کې څنګه د هغې وی کان رأسي فی حجر ابن ابي الحقیق. یا رسول الله وی دا خو داسې قصه وه چې زه یو پیر د ابن ابي الحقیق په غېږه کې مې سر ایښودی، د دې هغه زوړ خاوند یادوي. وی د هغه په غېږه کې مې سر ایښودی او ویده شوي ومه، خوب وله ورغی. فرأیت کأن قمرا وقع فی حجري، نو په دې خوب کې مې ولیدو چې سپومۍ راکوزه شو زما دې غېږې کې کېناسته. وی ما ورته ووایي چې له خوب راپاڅېدم، وی ما ورته ووایي چې ناشنا خوب مې ولید. وی څه دي؟ وی ما چې سپومۍ مې ولیده راغله زما په دې غېږ کېناسته. وی هغه چې دا لاس ته وکړو زما دا مخې ووه. وی ما ورته ووایي چې ولې؟ ما خو ته د خوب بیان کو. دا په خپله هم نه خبر، خو ډېر هوښیار و. یهود نه دي، ډېر پوه خلک دي. ځکه ما تاسو ته بار بیان کړي چې یهودو سره علم شتي خو عمل نشتي، علم ورسره شتي. او ته ولې دې ووالم؟ وی تمنینا ملک یثرب، د دې مدینې دې باچا ته دې زړه شوی دی که څه سپومۍ دغه یې وده نه دومره ته د ظالمان خبرو. ها ستا که څه وي دغه مراد. او صفیه رضی الله عنها څه وی؟ وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم من ابغض الناس الیه، زما سخت بدي شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ولې؟ قتل زوجي و ابي و اخي، زما پلارم د وجلی، زما رورم د وجلی، زما خاونم د وجلی. بیا چې کله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما واده وشو، وی فما زال یعتذر په مخه به د وزرونه بیانول. وی ما ته به وی چې ان اباکی الب علی العرب وفعل،
وی ما ته به وي چې ستا پلار ګوره ټول عرب ما پسې راجمع کړي په ما یې حمله کړې ده، ستا خاون ماله دا دوکه را کړې وه، ستا رور ماله دا دوکې را کړي وي، په مخه به راته دا خبرې کولې، په مخه به یې کولې، حتی ذهب ذلک من نفسي، یا قصه ټوله زما د زړه نه ووته. دې زنده هم ثابت دی چې ښځې سره به نرمي کوې. بعض وی ښځه څوک دی چې ما نه تپوس وکړي؟ ته د پیغمبر د حجت نه یې. دا اوس پیغمبر ته ووایي تا زما خاون وجلی او تا زما پلار وجلی او تا زما رور وجلی، نو هغه ورته دا ونه چې ته څوک یې چې زما نه تپوسونه کوې، زه څوک یم؟ نه وي، هغه بیا ما ته لګیا و، ګوره وایي ستا پلار دا کړي و، دا کړي و، ستا رور دا کړي و، ستا خاوند دا مناسب دي، دا مناسب دي، پوه کولی به یې رور. نو بیا زما د زړه نه دا خبره ووته. هسې واده چې وشي بیا په هغې کې ولیمه یي که نه، یي که نه ولیمه؟ ولیمه مه واوره، دې ولیمه څنګه وه دې واده کې؟ انس بن مالک رضی الله عنه وی سحر بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دغه سره ملاو شو صفیه سره راغی، نو بیا اعلان وکړو من کان عنده شیء فلیجئ به، که چا سره څه شی راوړی د خوراک. وبسط نطعا، د شرمنې داسې یو دسترخوان و هغې خور کو. فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن والرجل يجيء بالاقط. وی چا کجوره راوړه، چا غوړي راوړو، چا کوچ راوړو، چا وچې ډوډۍ راوړي. فحاسو حیسا، فحاسو حیسا څه مطلب دی؟ وی هغه هر څه یې ګډوډ کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا کجوره، دا کوچ، دا غوړي، دا ډوډۍ ټوله څه کوي؟ ګډه وډه کوي، ټول د یو بل سره مکس کوي. الله اکبر. بیا څه وایي انس بن مالک؟ فکانت ولیمة رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا دغه واده ولیمه وه. دومره اوچت انسان او دا دغه ولیمه ده. که ما او تا چېرته دا خپل ژوند مختصر کو که نه، نو زموږ هر څه به اسان شي. ولیمه ختمه شو بس. او داسې ولیمه ملګرو ته وي که چا سره صحیح راوړی، او دغه علت تاسو ویلی دا اشرف المخلوقات ته د ځمکې په دې مخ ملګرو یو شی بل شی راوړو، ولیمه وشو، خبره ختمه شو، نه چا څه ووي نه چا څه ونه وي، او خبره ختمه شوه. نو زمونږ هغه ولیمې نه دي، هغه پوره د کلونو هغه زور ویسته دي، نور ولیمه نه ده. ولیمه دی ته وایي دی که به دومره دیګونه باندې کې او پلاني ته به هغه ته به خط لیږي او هغه ته به ټلیفون کې او په هغه پسې به ورځي او که هغه رانغې او که چې دې غوښه کېنښه او دا خفه شو، هغه ته دې غوښه کېنښه او دغه پلاني خفه لاړه او هغه پلاني مړه لاړه او پلاني ناره لاړه. دا کیسې دي. اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیمه وکړه او بیبیانې پکې نشتې. بیبیانې کوم ځای کې دي؟ مدینه کې دي. ډېر خپلوانې پکې نشتې. کوم ځای کې دي؟ مدینه کې. لوڼه پکې نشتې. کوم ځای کې دي؟ مدینه کې. ژوند مختصر کې او ساده کوي، ساده. تاسو ته ما ویلي کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسۍ وه یا نوسی و او په هغه باندې د زنکدن سخته راغلې وه. لورې وی یا رسول الله راشه، هغه پسې کس راولېږي، ورته ووایي چې صبر دې کوي. بس لاسنیوه دومره مختصر او چې دا چا باندې چې زنکدن دی د نوسی دی. که موږ چېرته ما او تا ژوند داسې مختصر کړو، هر څه به اسان شي. خو ما او تا ګرانه کړې ده. دا ما او تا مختصر کولی شو په دې طریقه باندې چې د چا روري یا زوی نو هغه د هم ډېرې قصې نه کوي، او د چا چې لور ده د چا خور ده هغه هم ډېرې قصې نه کوي. نو دواړو طرف نه به کار اسان شي. او که چېرته هر یو برید ته وایي راته وایي پښتو ته په دې ځای کې رایاده شي، نو بیا دې پوه شي او د پښتو دې پوه شي او بیا پرېږدي چې عمر د دغه شان ګرځي. کله یې قرضه مې وکړه د لور د واده دپاره، او کله یې قرضه مې وکړه زوی د واده دپاره. او ځوان شیر سعودي عرب کې ناست دی، 6 کاله مزدوري وکړه، 8 کاله مزدوري وکړه، لکه واده نه کې نه جي لږ نور په خپو ودرېږم، ځکه چې هلته دا کول غواړي هلته دا کول، ګرځه بیا ذلیله چې کله د پیغمبر د طریقې نه لرې وي. او که د پیغمبر په طریقه باندې معامل وکړو نو هر څه دي اسان دي.
په وخت کې یو بل قصه به دا وشو انس بن مالک رضی الله عنه دا ټول خبر یو بیانې ځکه چې هغه څه دی خادم دی او که تاسو ته یادي نو ما تاسو ته د غزا په دې اوله کې دا خبره کړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې مال یو خاص غلام وګورئ یو خاص خادم وګورئ نو ول دی راوستو بیا اق خادم کوم چې مدینه کې ما خادم دلته هم دی نو د دې قصې ټولې ښه معلومې دي نو دی وی کله چې بیا موږ روان شو فلما ارادت ان تركب سورلی ته خطاب و سورلی سوریده ادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه منها لتركب عليها پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل زنګون دي سمات کو د خپل ماته کړه د زنګونی ودرو چې په دې باندې د صفیه خپل کیدو د سورلی ته وخیږي د محبت نظاره او د خزي خاون په منځ کې هغه تعلقات دي څومره اوچت انسان دی او دې زنګون ماتي په دې لپاره چې د خزه په خپل کیدو سورلی ته وخیږي فاجلت رسول الله صلی الله علیه وسلم داږي په ځل کې دا خبره ډیره غټه شو چې اوس د پیغمبر په دې اوچت بدن باندې او په دې عظیم بدن باندې وسنګ په اقدامه ناغي د خپل زنګون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زنګون کې خو دا بروخته ای به خپل کې نه خو ده ځکه چې دا نامناسب هغه تخکارې ده چې دومره اوچت انسان ته وګوره او زه به اوس د په زنګون باندې خپل اقدامه نو د دې واقعې نه یو دا خبره راووته چې د ښځې او د خاوند په منځ کې به رشته د څه رشته د محبت د مینې محبت رشته کله دې بعضو ته چې داسې خبرې وکړي چې د ښځې او خاوند په منځ کې د مشران اکثر وي دا ټول وي د فلمونو خبرې دي مینه محبت داسې د فلمونو خو نه مینه محبت دا خو فطرت دی د انسان او شریعت هم ویلي چې ښځه خاوند به یو بل سره محبت ژوند تیری نو اوس کې زموږ په ملک کې د ښځې ته خپل داسې کېښودی چې دا به راوخیږي ګاډي ته او بیا مور پلار ولیدي هر څه لاړو څه شو ختم شو چې ټول قام کې بې غیرته دی په ټول قام کې صرف کور کې نه په ټول قام کې دا بې غیرته ویلې لکه د ښځې ته خپل کېښودی چې دا به راوخیږي د پیغمبر د غوسو کوچت نشي داسې غیرت خو نه دی ګوره که دا هلک په فیسبوک کې د پردو جنکو سره رابطې کوي که د زیناګانې کوي که د هلکانو پسې ګرځي که د هر څه کوي خو څوک د بې غیرته نه وي خو که چېرته د خپلې ښځې سره محبت کوو نو بیا بې غیرته دی که حلالې ښځې نه مزې اخیستې او د ښځې د حلال خاوند نه هلک نه مزې اخیستې بیا بې غیرته دي که په حرامو پسې ګرځي څوک د بې غیرته نه وي داسې ناشنا تله دې پښتنو لګولې ده او ټوله ګډه وډه تله ده خیر دی که خلک هر څه وي خو ته به د ښځې سره د محبت رشته ساتي ښځې سره به څه رشته ساتي محبت وروسته به خبره وکړي دقه موږ ووایو که نه چې کله مشرانو ته دا خبره وکړي هغوی د انګریزانو د فلمونو نه زده کړی شوي خبرې دي او بعض د انګریزانو صفت کوي چې هغوی وګوره ښځو دومره عزت کوي نو څنګه چې دی ورو ورو وایي چې وګوره 1400 کاله مخکې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عزت ښوولی او زموږ په دې شریعت کې چې د زنانو څومره قدر او احترام شوی دومره بل یو مذهب کې نشته امام حاکم رحم الله یو واقعه راوړې د ابو هریره رضی الله عنه بیان کړې ده وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ننوتو په صفیه پسې بس ملګري ټول لاړو ملګري ټول لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناوی جنۍ سره ملاوېدو بات ابو ایوب رضی الله عنه على باب النبي صلی الله علیه وسلم ابو ایوب ټول شپه د دروازې سره تیره کړه الا نړ د ایمان د صحابه کرامو وسار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو ګور ابو ایوب ولاړ ټول شپه نه دی ودی شي الله اکبر تکبیر وی او ابو ایوب سره وی داغه تورم واه ابو ایوب تلته سکی وی رسول الله كانت جارية حديثة عهد بعرس
وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك یا رسول الله وعده تازه شوی دی دغه پرون ستاسو واده وشو او د دې جنې پلار هم تا وجلی دی رور دی ولم وجلی دی خاوند دی ولم وجلی دی زما زړه نه مطمئن وي ما داسې نه چې ته څه وکړې دومره مین و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سوچ د سره وی فضحك النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو الله ته ووهی دعای دغه لپاره وغوښته دا د واده قصه وه بیا چې کله صفیه رضی الله عنها مدینې ته راغله نو د هغې په دې غوږونو کې د سرو والی وې نو بیا څه سره یې تقسیم کړو فاطمې له ورکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور له او سید نورو بیبیانو له ورکړو او صفیه رضی الله عنها هغه اوچته زنانه ده چې عایشه رضی الله عنها وی د دې د لاسه موږ ډېرې په غیرت کې راتلو زنانو کې دا غیرت څه دی د فطري طریقه ده بعض کسان وایي زه واده کوم 2 3 4 خو داسې ولار راته وښیه چې دوی د یو بل سره تاو پیش نه کوي او چې دوی یو بل سره د خویندو ژوند تېروي نو بیا ورته وایه انتظار د حورو کوه په جنت کې ځکه چې داسې ښځې کېدی نه شي چې هغه د یو سړي ښځې او هغوی یو بل سره د غیرت ته معامله نه کوي یو بل ته به خبره هم کوي غوسه کېږي به هم خو خیار هغه دی چې د ټولو سره ژوند تېروي نو یو نیم ګرمې دویم وادو کې دریمو کې بیا بیټک کې بار پروت وي ګوره دا هغه سړی دی چې د له طریقه نه ورځي د مشاکلو د حل کولو خو خیر سړی هغه دی دا د ښځې فطرت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ښځه د ګسې پختۍ نه پیدا ده کوږوالی پکې شته که ته یې سیده کړې نو ماته به شي مطلب دا شو چې ته به د دې ښځې سره ژوند تېرې سره د کوږوالي د هغې د کوږوالي به ته داسې کړې چې پټ به یې کړې کله نه کله ګوره دا ښځې داسې خوی را پرېږدي که نه چې سړي د دماغ ورته وي چې سمه پړقه وکړي چې دې سره څه وکړم خو دا خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که سیده کړې ماتېږي ته بیا ګزاره کړې نو دا په زنانو کې فطرت دی چې دوی د بنې د یو بل سره جګړه هم کوي یو بل ته خبرې هم اوري هوښیار سړی هغه دی هوښیار چې دی د دوی سره د دوی په منځ کې ژوند تېروي داسې به زه او ته موږ ټولو بیټکونو ته راوځو مسله ختمه ده او بیټک ته څه د هغې نه به اخوا لاړ شو د ملګري په کور کې به پراته او ځان له بل کور ونیسو په هغې کې به پراته خو تا خو څه توره ونه واله ښځې غریبانۍ دې راوستې کوټې ته دې وردنې کړې ټولې دې یو بل سره په جنګ کړې او ته دې ووتې په کار خو دا و چې ته د دوی د دې مشاکلو څه حل وباسې او بیا د هغوی سره د دوی په دې مشاکلو کې دننه څه وکړې ژوند تېر کړې دا د هوښیار سړي کار دی او دا هم نه ده چې یو سړی و چې زه او داسې خرش برش او زما ښځې نه دا هم طریقه نه ده ما به تاسو ته قصه بیان کړې وې د دې صفیې خو دا خبره به رانه اوږده شي دا به زه روان درس ته پرېږدم انشاءالله دې ځای نه به روان درس شروع کوو چې د دې زنانو غیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو او د دې حال او بیا څه شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو دې ته څه ویلو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مشکل څنګه حل کړو دا به په روان درس کې تاسو واورئ او بیا په روان درس کې تاسو ته طریقه مو وښیم د مشاکلو د حل کولو او چې سړي 2 3 4 ودونه کړي او د تنګي نو طریقه به ورته دا وښیم انشاءالله چې ژوند به په خوشحالۍ سره تېرېږي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې دې اوچت انسان په نقش قدم موږ روان کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.